بسم الله الرحمن الرحیم. زما کتاب کې د نفرت هډونامه نشته دی. زما کتاب کې د نفرت هډونامه نشته دی. زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم. د عباسین د دې شعر سره نن زمونږه اووم کلاس دی چې هغه د باړهګلۍ د فیصلو حوالې سره دی. چې د باړهګلۍ تاسو ته ما ویلي چې په باړهګلۍ کې 18 فیصلې شوي وي. اوس ملګري وایي چې باړهګلۍ دې څه شي؟ دا د یو علاقې نوم دی. پېښور سره خواته علاقه ده، باړهګلۍ ورته ویل کېږي. د پېښور یونیورسټۍ د پېښور پوهنتون کیمپس پکې هم دی. د پښتو ماهرین، ادیبان، شاعران، پوه خلک راجمع شو. که هغه زمونږ د افغانستان نه پکې مو، د کویټې نه پکې مو، زمونږ د خیبر پښتونخوا نه پکې مو ماهرین راجمع شو په 1990 کې. په 1990 کې هغه پوهان راجمع شو او هغې د پښتو املا ټیک کولو یو فیصله وکړله. هغې څه فیصلې کړي دي؟ هغه 18 فیصلې دي. انشاءالله هغه به نن وایو چې هغه فیصلې څه دي. نو په هغه فیصلو کې د ټولو نه لومړۍ فیصله دا ده چې د عربۍ یا د پارسۍ نه چې کم پښتو ته ټکي راغلي دي، کم لفظونه یا کم ټکي پښتو ته راغلي دي او د هغې معنا یا شکل نه دی بدل شوی، نو هغه هم په احقه شکل کې لیکل کېږي. لکه مثال زه وایم چې کیسه، دا د پارسۍ یا د عربۍ نه راغلی دی، د دې معنا او شکل نه دی بدل شوی، نو دا به د دې معنا نه ده بدل شوی، نو د دې به صحیح دا به په احقه شکل کې لیکل کېږي. څنګه چې هلته لیکل کېږي دلته به داسې لیکل کېږي. یا زه لیکم چې قیسې، یا زه لیکم چې قمیص، ٹھیک شو. یا لیکم زه ضعیف. دا چې د نورو ژبو نه پارسۍ یا د عربۍ د کم راغلي او معنا شکل نه بدل شوی، نو هغه به هم دقه شانتې لیکل کېږي. چې هغې په ژبو کې څنګه لیکل کېږي هغه به دلته هم دقه شانتې لیکل کېږي. او بل که چېرې داسې لفظونه راغلي چې د هغې معنا بدل شوي، نو هغه به بیا مونږه داسې لفظونه چې د عربۍ پارسۍ نه راغلي او د هغې معنا بدل شوي، نو هغه به د عربۍ مخصوص توري سره نه لیکو. لکه مثال تورخم به مونږ داسې لیکو، تورخم، دا به په توی سره نه لیکو. ټیک شو. دا هلته کې توی سره استعمال شوي، نو دا بیا په توی سره مونږ نه لیکو، دا به مونږ په دې سره لیکو. نو داسې ټکي چې د عربۍ یا پارسۍ نه راغلي او د هغې معنا بدل شوي، نو هغه به مونږ د عربۍ مخصوص ټکو سره نه لیکو. لکه تورخم چې مونږ لیکو، نو هغه به مونږ په تی سره لیکو، په توی سره به نه لیکو. دویمه فیصله د باړهګلۍ دا وه چې نون به دا یو تورې ګڼل کېږي، دا به یو حرف ګڼل کېږي او دا به د نون نه پس راځي، چې د دې نوم به سي نون. په حروف د حج کې به نون پسې به لیکل کېږي او دې ته به نون ویل کېږي. او دا د نون او دړې په شریکه د آواز ورکولو په ځای به دا استعمالیږي. د دې استعمال مونږ ویلی دی چې نون به دې ته نون ویل کېږي او نون پسې به دا لیکل کېږي. او دا به یو ځان له یو حرف په شکل باندې، یو حرف په توګه باندې به دا ادا کېږي، منل کېږي. درېیمه فیصله دا وه که چېرې په پښتو کې یو کلمه، یو سنټنس، یو جمله په اخر کې په زور ختمیږي، په زور باندې یو جمله یو ټکی ختمیږي، نو هغه به مونږ په غونډۍ ح سره لیکو، دې سره یې لیکو. داسې ټکی چې هغه په اخر کې په زور باندې ختمیږي، نو هغه به مونږ بیا په دې غونډه ح سره لیکو. لکه مونږ لیکو چې خوشحاله، خیر ته خیر اله، ټیک شو. یا دغه، ټیک شو. یا هغه، اخر ته په زبر راځي، نو هغه به مونږ بیا په دې غونډه ح سره لیکو. دا یو فیصله وه. څلورمه فیصله زمونږ د باړهګلۍ دا وه چې په پښتو کې مد نشته دی.
څنګه چې په اردو کې شته کنه الف مد دا مد دی پکې، نو په پښتو کې دا مد نشته دی، مد نشته په پښتو کې، مد به نه استعمالیږي، په پښتو کې مد نشته دی. پنځمه فیصله زموږ دا ده که چېرې دا مخصوصه یې په منځ کې راشي نو د دې دا ټکي به دقسې نیغ لیکل کېږي. لکه مثال موږ لیکو چې خیبر په منځ کې راځي نو دقسې به لیکل کېږي، یا موږ وایو هیره دا به نیغ لیکل کېږي. یا د دې مجهوله یې کوم په منځ کې راشي نو دا به هم دقسې لیکل کېږي، دا ټکي به لاندې باندې لیکل کېږي. لکه مثال خیبر چې ما ولیکو که نه خیبر، ټیک شو. نو که دا مجهوله یې یا مخصوصه یې په منځ کې راشي نو دا به ټکي به مونږ نیغ لیکو، د یو بل لاندې باندې داسې نیغ ټکي به لیکل کېږي. نو یو دا فیصله وه مونږ سره. ښه، شپږمه فیصله دا ده پنځمه فیصله دا ده چې مجهوله یې به هم دقه شانتې لیکل کېږي. زمونږ افغانستانونه یا سویلي پښتونخوا والا هغه رونه چې کم دی نو هغې به ځان له په هغه ساده یې سره لیکلی شي، هغې به هغه لیکي ځان له، خو مونږ به دا لیکو چې مجهوله یې به دقه شانتې په اوږده یې سره لیکل کېږي. شپږمه فیصله دا ده که چېرې مخصوصه یې یا مجهوله یې په منځ کې راشي نو دې ته به ټکي لاندې باندې نیغ کولی شي. لکه مثال زه لیکمه چې خیبر، دا ټکي به نیغ راځي، یا موږ وایو چې هیره، ټیک شو. داسې ډېر ښه ټکي دي. یا موږ لیکو چې ښېګړه، ټیک شو. دا ټکي به نیغ یو بل د پاسه یو بل د لاندې به یو بل د پاسه به دا ټکي کولی شي. لکه ښېګړه شوه، هیره شوه، خیبر شو. مخصوصه یې یا دا اوږده یې یعنې مجهوله یې که په منځ کې راځي نو ټکي به لاندې باندې نیغ کولی شي. اوومه فیصله دا ده چې معروفه یې ته به ټکي نیغ کولی شي، معروفه یې ته به ټکي پراته، دې ته چې کوم ټکي راځي دا به داسې پراته دا شانتې ټکي به راځي. مخصوصې ته نیغ استعمالیږي یو بل د لاندې باندې، او معروفه یې ته به ټکي چې کوم دی دا معروفه یې ده، ټیک شو. معروفه یې ته به ټکي پراته کولی شي. اتمه فیصله دا ده چې زموږ دا ده چې د تانیث یې ته به آخر کې دا لکۍ ورسره کولی شي، دې ته کش هم ویل کېږي چې دا کش به ورسره کولی شي. لکه موږ وایو چې سمسې، ټیک شو، سمسې، یا موږ وایو چې بوجې، ټیک شو. مخصوصه د تانیث یې چې په کوم ځای استعمالیږي آخر کې به دې سره کش کولی شي، یا به ورته موږ وایو چې لکۍ به ورسره دا یې ته کوو، دا به خامخا کولی شي. دا زموږ اتمه فیصله وه. نهمه فیصله دا ده چې امر والی یا امریه چې کوم ده نو دا به فعل امر کې استعمالیږي. فعل امر کې یا په کوم ځای کې چې یو ریکویسټ یو درخواست کېږي دا یې به هغه ځای کې استعمالیږي. لکه موږ وایو چې وګورئ یا زه، نو دا به هلته کې دا د امر والی یې استعمالولی شي، ټیک شو. هغه یې د پاسه په حمزه، دې ته موږ د امر یې وایو. چې کوم ځای کې فعل امر یا به کې څه درخواست چا د التجا نو هلته کې به موږ د امر یې استعمالو، د حمزه والی یې به استعمالیږي. لسمه فیصله دا ده
کله چې مونږه دا استعمالو لکه مونږ وایو دا یې کار دی دا یې نو هغې کې به دوه یېګانې استعمالیږي یو به حمزه والی یې استعمالیږي یو به مخصوصه یې استعمالیږي لکه مونږ وایو دا او استعمالیږي یا مونږ وایو چې د یې ډېر خیال وساتو د یې دا یې چې مونږ لیکو نو دا به داسې لیکل کېږي حمزه والا یې او مخصوصه یې دا به داسې لیکل کېږي د یې ډېر خیال وساتو لکه زه لیکم که نه چې د زه لیکم چې که نه زما یې ډېر عزت وکړو یا زه لیکم که نه اب داسې لیکل کېږي یا زه لیکم چې ما یې ډېر عزت وکړو ټیک شو دلته دا یہ استعمال شو کومه یہ استعمال شو حمزه والا جی امر والا ټیک شو او دا مخصوصه یہ استعمال شوله ساده یې او هم باز حمزه راځي دلته به دا استعمالیږي نو لسمه فیصله زمونږ دا و نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شئ دا ول لس فیصلې دي لس فیصلې مونږ وې او امید لرم چې تاسو په دې پوه شئ او باقی دا و فیصلې به ان شاء الله را روانو ویډیو کې وایو چې بیا یو مختصر وند کوم چې لومبه فیصله دادا چې د عربی یا پارسی نه چې کوم ټکي راغلي دغه شکل یا معنی نه بدل شوی هغه به هم اقصی لیکل کېږي سا کمیز ضعیف لکه داسې نورم ډېر شي لفظونه دي چې نورو ژبو نه راغلي هغه مخکې شانتې لیکل کېږي یا چې د نورو ژبو نه راغلي دي خو هغې په معنی کې فرق راغلی دی شکل کې فرق راغلی دی نو د عربی چې کوم مخصوص توري دي لکه توی چې ده نو دا به مونږ په توی سره نه لیکو دا بیا په تی سره ولیکو مخصوص توري به بیا د عربی نه استعمالو دویمه فیصله دا ده چې نون به نون ګڼلی شي دا به یو ځان له یو تورې ګڼلی شي یو حرف ګڼلی شي چې دا به نون پسې به لیکو دې ته مونږ نون وایو ها چې د کومو کلمو یا د کومو جملو اخر کې زور راشي نو هغه مونږ په غونډی هې سره لیکو لکه خوشحاله دغه هغه وغیره ټیک شو څلورمه فیصله دا ده چې په پښتو کې مد نشته مد به په پښتو کې مونږ نه استعمالو نه به لیکو پنځمه خبره دا ده چې مجهوله یې به مونږ دقسې اوږده لیکو مجهوله یې به مونږ اوږده یې استعمالو زمونږ کندهاری لهجې والا رونه چې کوم دي افغانستان والا هغې دا یې استعمالي د مجهوله یې په ځای دا یې استعمالي مونږ دا یې استعمالو نو مونږ به دا نه استعمالو مونږ به دا اوږده یې استعمالو شپږمه فیصله دا ده که چېرې په منځ کې دا مخصوصه یې یا مجهوله یې راشي نو هغې به ته به ټکي لاندې نیغ کولی شي ټیک ده لکه خیبر هیره ښېګړه دې کې دا یې استعمال شوې ده اوومه فیصله دا ده چې معروفه یې ته به ټکي دا پراته کولی شي ټیک شو اتمه فیصله دا ده چې د تانیث یې سره به آخر کې کش یعنې دا لکۍ به ورسره کولی شي لکه سمسی بوجې جاروګۍ لیونۍ دا ډېر شی ټکي دي نهمه فیصله دا ده چې امر والا یې دا به فعل امر کې یا به التجا یا چاته ریکویسټ یا چاته درخواست کولو کې هلته به دا یې د امر والا یې استعمالول شي لکه وګورئ موږ وایو ځئ کوئ راځئ دا به استعمال شي لسمه فیصله دا ده چې لکه موږ دلته دا یې لیکو لکه ما یې ډېر عزت وکړو دا یې نو دې کې به دوه یېګانې استعمالیږي یو حمزه والا یې یو به مخصوصه یې ټیک شو دا به استعمالیږي دا حمزه والا یې او دا مخصوصه یې امر یې او مخصوصه یې به استعمالیږي یې ما یې ډېر عزت وکړو نو امید لرم چې تاسو په دې لسو فیصلو باندې پوه شوي یې انشاءالله دا و فیصلې به را روانه ویډیو کې وایو او امید لرم چې تاسو په دې لسو فیصلو باندې پوه شوي د دې په استعمال باندې را روانه ویډیو کې به انشاءالله دا و فیصلې نورې بیا وایو او امید لرم چې تاسو په دې لسو فیصلو باندې پوه شوي یې او په را روانه ویډیو کې دا و فیصلې به باقي انشاءالله وایو او ډېره مننه امید لرم چې تاسو په دې لسو فیصلو باندې پوه شوي یې را روانه ویډیو کې به انشاءالله دا و باقي فیصلې وایو او امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې که په دې کې هم څه غلطي یا چا سجیشن وي چا په دې کې چاته څه مسلې یا په دې کې څه غلطي نو هغه بالکل تاسو په کمنټس کې مونږ ته ویلی شئ ډېره مننه الله فامان